د پاکستان په پنجاب کې د سیلابونو له امله تر اوسه 101 کسان وژل شوي دي. د پنجاب له پیښو سره د مبارزې ادارې مشر عرفان علي ویلي دا د پنجاب تاریخ کې تر ټولو لوی سیلاب دی چې شاوخوا 15,000 کلي یې اغېزمن کړي او له 100 زیات کسان یې وژلي دي. د چارواکو په وینا د سیلابونو له امله د پنجاب 3 لوی سیندونه هم یو وخت لوړ سیلابي کچې ته رسېدلي چې په ځانګړې توګه د جلالپور او نږدې سیمو وضعیت خراب کړی دی. دوی ویلي په سیلابي عملیاتو کې 483 لنډمهالي کمپونه هم فعال کړای شوي تر څو د سیلاب ځپلو سره پر وخت مرسته ترسره شي. د پنجاب چارواکو ویلي چې دغه سیلاب له امله شاوخوا 2 میلیونه کرهنیزه ځمکه هم له منځه تللې او نږدې 200,000 څاروي هم زیانمن شوي دي. د دوی په وینا د مرګ ژوبلې دا وروستي ارقام نه دي او ښایي تغییر ومومي ځکه په ځینو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري.